څرنګه چې د بل بچې دینی اخلاقی تربیت ضروری ده او پلور باندې د بچي حق ده دغه رنګه بچي ته د خپل نوم انتخاب کول یا دغه په پلور باندې حق اوله توفه چې پلور بچي ته ورکوي هغه د نوم ده چې نوم خپل خوږ نوم په باندې ورکوي نوم خالی صرف د پہچان د پران د چې پیژندګلوي د پران نوم بلکې مسلمان نوم خو د پہچان د پرا ده او دغه سره سره د میشتو سے د دین د اسلام شعار د میشتو سے اسلام دین دینی نوم وي اسلامی نوم وي مذهب طرف ته دین طرف ته دې طرف ته پښه سبب او اشاره ملاوي دي دا سنوم انتخاب کوو حدیث مبارک شردری میں اللہ رسول فرمائی تسمو باسماء الانبیاء خصوص چې کله بل بچې باندې نومینا دای د انبیاء کرام نومینا هغه چې کوم نومینا دی آشای نومینا په خپل بچیونه باندې دای او بیا الله رسول فرمای واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن الله رب العالمین ته محبوب نومینا ټول نومې شدوا دی یا عبد الله دا او یا عبد الرحمن ولا رسول فرمای چې رښتینی نومینا بده ټول نومې شه ایو حارس تا او یو حمام لا ولا رسول فرمای چې د الله څنګه بد نومینا بدترین نومینا هغه یو حرب دا او یو مره دا حرب جنگ ته ویل شي مره تر خولی ته ویل شي او حارس حلول کمای کاروبار کوین کی ته ویل شي او حمام کسب او اراده ته ویل شي نو دا ځکه ازدق دي چې هر انسان کسب یا کوي اراده یای نو په نومې شه الله ته ورخواش نومینا عبد الله او عبد الرحمن دي علماء کرام وی چې دا د انبیاء کرام د نومې نه بعد او بیا په انبیاء کرام په نومې شه اول نه انبر د ټول انبیاء کرام سردار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه ډول دا بعد خبرانو دو بلکې دا د فضیلت خبره ده په خپل بل بچي باندې د محمد مصطفی صلی الله علیه محمد نوم ډول الله رسول په خپل باندې ډېر بچیونه نومینه بدل کړی دي ډېر کسونه او د محمد نوم یې په باندې ښه میرته څه عزتمند دغه خبره ته اور پیندای چې دا خو بابا پلون کی کر صدا او پلون کی خیری چې دا پیغه په کر سره ته ور کدا دا نوم ونه په ډېر دای دایره گاونډیونه ول دا نوم دا خو د اندونه طریقې دي دا سه ما کوي یو کرشه کا پینځه یو نوم باندې یا خو چې دینی نومینای چې سره دینی نومینا د انبیاء کرام نومینا دینی نومینا دغه خبره عزتمند د مرته د خبره تلش کی رواج ور کی الله رسول چې کلا چې گورنر جوړو سه علاقې ته ولور به پښتنه غسنا مې وې چې نوم رغنو به ورته بادلو الله رسول چې چا نوم ورو دو رغ ونو به مخ باندې ناګواری حالات ورغله سړی خپاسه شي چې کلا خیر نوم ورو الله رسول خواش په مدینه منوره باندې د نوم الله رسول بدل کړه مدینه منوره نوم یې اسرابو کیم کلی ته چې الله رسول ورته د خپل نوم پتاوا کوله چې خوښ نوم وو به خواش الله رسول ته خواند ورکړي چې به ناګوار نوم به الله رسول به هغه نوم د بدلولې وو یو مزکه متعلق مشوره چې عفرا دته ویل چې په کومه مزکه شه اوچای چې ترې په شر کې نه الله رسول چې نه دا خضرادو خضرانو په باندې بدل کړي نه سرسبز او شاداب د هر نوم په خپل مسما باندې آثار وي خپل بل بچی ته داسې نومینار ډول چې دغه آثار وي او بیا د محشر په مایندون شوی تو د پلور په نوم باندې ور بولو شه چې به داسې نوم وي د نوم خپل آثار وي په دې باندې عزتمند دا په دې شي عزتمند ډېر دغه خبره خیال کوي الله رب العالمین د هر چاته بچیون ور کوي نرخیندا د انبیاء کرام الله رسول نوم پړدو د انبیاء کرام نوم پړدو برکات یاد په دغه خپل آثارات یادي او د صحابه کرام په نوم شه تلاش کا په پاشه خواش کا کانی د تابعین پول شه اولیاء الله پول شه بزرګونه پول شه دا سنوم چې معنی به معنی نوم نه نه خلکو چې دا ټکا په قران شه دا په قران شه نه دا چې په مناسب نه چې دغه نوم جوړ کې لکه په قران شه خو د خنزیر لا فزار غلا به ته خنزیر نوم پړدا قارون نوم یار غلا فرعون نوم یار غلا دا خبره صحیح نه ده چې په قران شه کوم ټکای به ته په نوم پر نه دا نه ته منه برکات ته قران بیا کرام نومینا د صحابه کرام نومینا پداش دسه خو نومینا خپل بل بچی د قران نو شزینا چې هغه ته د صحابیات نومینا
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچی و عاصیه نامه ده. عاصیه ګناګوره ته ویل. الله رسول ول چې دا عاصیه نه دا جمیله نوم یې په بدل کې جمیله کلی ته ویل. نو چې نه ده پورا داسې نومه انتخاب کول الله جل جلاله د مشت استفاده من عمل کول توفیق ورنصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله.